السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې د ښځې دپاره خو سنت دا ده چې په دې پوډرو یا په دغو شیانو سره ځان صفا کړي، د خپل وریښتان ایسته کړي یا یې وکاږي، او نارینه دپاره مثلا چاړه استعمال کړي. نو اوس وایي که یو ښځه د دې پوډرو سره الرجي وي، مثلا بدن ته تکلیف رسېږي او دا کښل خو هم یو نوع تکلیف دی، نشي کولی چې انسان وریښتان وکاږي. نو که چېرې چاړه استعمال کړي لکه نارینه چې استعمالوي، په دې کې شرعاً څه مشکل شته که نشته؟ محترمه هېڅ مشکل نشته. عذر هغه څه دی چې ډېر څه موږ ته روا کوي او راته معافوي. نو د ښځې په حق کې خو نو هغه پوډرو دغه شیان دي، دا چې هغه تاوان ورته پېښ شي هېڅ مشکل نه لري، په چاړه سره دې خپل د بدن صفایي وکړي. فتاوی هندیه جلد 5 صفحه 350 کتاب الکراهیه الباب التاسع عشره، او دغه رنګه نفع المبتي وسائل صفحه 1 کتاب الحجر والإباحة. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.